برګډیر صاحب ډي سي صاحب بل صاحب خدای ته وګورې او قرآن ته وګورې زموږ دار الله موږ څنګه یو خلک اوس خامخا غواړي چې ونسي تی شهیدان ورکړي تی ونسي ټپیان ورکړي اخر خو موږ هم انسانان یو یو ورځ مجبوره کېږو دا چې ګرده په یوه ګولۍ ومولي پر ولایت خلک زموږ ته پیغامونه نه راکوي چې پلانی کار وسو پلانی کار وسو پلانی کار شما کوئ میاشته مخکې م کوئ سو دا ټول پارټۍ میاشته ما ته وویل چې وایي ما نه دی کړی نه زما ملګري کړی دی هسې دا د سړي زړه درد کوي چې زه بغیر تنخواه بغیر ووټه بغیر نوټه ستا مزدوري کوم ستا څوکیداري کوم بس دی نو دغه خلک څه پوښتنه وکړي چې څه ذمهواره دي د دې وطن ذمهواره دي پر هغو خو دې غږ نه وکړي چې دا خلک دلته ناست دي در په دره دي ټکور ټکور دي هغو ته خو نه ووایي اوس ټله ټول زموږ پر خوښ دي داسې خلک مه کوئ د پښتانه وطن دی دا څه کوو موږ پر څه روان یو په یو ټاکلس پارټۍ کې نن څو ناستې دي مخکې څو ناستې وي مخکې څو ناستې واخې چا نه وویل چې ولې ناجایز دی بس غوزلارې سکچري کوپر یې کړی دي کافران دي یاره موږ خو دلته راوځړوئ چې خوا به دوی خدای دې ووایي ای دوی سره جوړ شئ دا وطن جوړ کړئ موږ په قرآن کې بیا کلمات ووایو ته یې راته ووایاست په هغه ورځ که موږ کلمات وویله موږ چکلې راوړي موږ به ځو مه کوئ پر دې باندې کمیټې شته پر دې باندې دغه شته سړي زړه درد کوي هېڅ یو پورته شوی دی موږ دا درته وایو وروره چې خپل د توتکۍ وس نه مې اول سپمولی دی نه یې وسپموو نه یې بیا سپموو پر دا ځای چېرته راپچین و زموږ د ښار انسانانو خپله مور خپله خور ماښام به یې بچی راوړئ دا بازار دی نه سوه راوړئ دلته د ملیشې غونډګي وه بدماشي وه هم دغه لغړیان ورته درېدلي دي دا چنونه یې پورته کړي دي هغه ته یې رسولي دي که بل کار شوی دی که بل کار شوی دی که چاند شوی دی 2000 کسان په لګیا وو دا چا لګیا خو د هغه موږ نارې وبدي وو چې خدای ته وګورئ او قرآن ته وګورئ زموږ وطن برباد راسي بیا دوی راوښته یاست دوی پاچیان یاست خدای درته نسو قرآن درته نسو چې سخته مورچه ده هغه موږ ته راکړه چې سخته مورچه ده اشپیزه خان اکا یو میسج کړی وو موږ د کور ودانۍ وایو اشپیزه خان اکا ته موږ دا وایو چې وروره موږ دلته 500 روپیو خبره کوو دلته د روزانې خبره کوو موږ کلاشینکوف نه افسری شو نه په دې ملک کې موږ پر دې ریاست پر وردی والا باندې دش ډبره نسو غورځوئ ولې هغه چې غورځولې جان ولیدل موږ پر امن تحریک دی پر امن خواست ورته کوو زارۍ ورته کوو که څوک وایي چې زما سره چابۍ شته دا خلک بې ننګه دي دا خلک دی دي زه به یم هغو ته دا لار ده یو ځای چا نه یې درته نیولی چې کوم ځای سوځي هغه وسوځه دغه پر چا ول زه بې غیرته بس ژوندی یم ته مانده و صدري هغه څنګه دغه نو دا موږ نه کوو ځانو موږ ته د ریوس د راګر ښار د یو ځوان ګوته محبوبه ده که نه زموږ وروڼه دي نه زموږ د اکا زامن دي نه زموږ د موره دي هېڅ به یې ځای ورېلا کړو چې پېښه شوه هغه پېښه شوه یا خلک لښکر ډېله نه جوړوي چې ته هېڅ پرې ځای ورېلا کړه دا خدای هم درته ناراضه کېږي بندګان هم درته ناراضه کېږي نو موږ ته یې 4 میاشتې خواست کوو دا جنګ خو د یوې ورځې و دا بله ورځ چې موږ غوښتی والله که لاکلا وایي دا د ډي سي ځای وایي دا بل ځای خو نه یې کوو هغه موږ ادارې دي زموږ پوځ دی پوځ ته خواست کوو زموږ ادارو ته خواست کوو چې په لیاز د خدای و خپلو بچیانو ته وګوره و خپل وطن ته وګوره و خپل کور ته وګوره برګډیر صاحب کرنل صاحب
بل صاحب وره موږ ستا نه یو خلاف موږ د دې ملک هېڅکله خلاف نه یو لیکن چې ظالم شي نو بیا موږ څه وکړو بیا خو نو سجده ولاکه درته کوی شي شته ما په ګولۍ ولې ما به ذلیله کې زما به چله را بندې او زه به تا ته بابلاله وایم دا به ډېره ګرانه کار مه خلک د ځان دشمنان کوه مه یې د دې ملک دشمنان کوه خو موږ درته ویلي دي پر قام غږ کوو پر وطن غږ کوو چې تی سره یو نه سي تی په یوه ژبه نه سي په قرآن کې لا پر ووټ خوند واخلي په قرآن کې لا پر اسمبلۍ خوند واخلي ولا که لا پر کاروبار خوند واخلي ته ځان پښتون کا چې تا په دې وپېژنې چې دا پښتون دی دا ولونه پورې موږ دې خلکو نه یې پېژندلي چې دلته پښتانه شته موږ په داسې پهلوانان یو چې هله اچ پهلوانه کا به څنګه به عزته شي هله ملا منا به څنګه به عزته شي هله غوث الله به څنګه به عزته شي مه کوئ خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ در دې تېر شي در دې توربرګلوۍ در خیلۍ در دې تېر شي دا زه درته وایم په لغړیانو کې که چا تجربه درلوده موږ یې لرو د جنګو د هر څه د جنګ وخت په خدای ته دی جنګ نه کوو خواست کوو زارۍ کوو محمود خان ته یې کوو بل مشر ته یې کوو چې په لیاز د خدای چې دی اسمبلۍ ته ولاړ شي انشاءالله تعالی دی به هم قرارداد پیښوي کپټن صاحب ته خواست کوو چې وروره ولې ګټله اوس خو نشم په وخت خلک مجبوره دي خلک د ماښام د ډوډۍ د نه لري چې قسم په خدای دا چانس بند شوی دی دی کورونه شته که یې غوړ شی لیدلی دي